ماما دغه چادری ده کنه دا په کوم دلیل دوی ورچوي دا چې هر څوک چې دا د پردیو مزدوران دي دا پایشي دي دا بې عزته خلک دي دا بې ابرو خلک دي هر څوک چې دا چادري سوی دا د موږ تاسو د عزت د ابرو پرده ده یو څوک چې بې عزت لکه دا اوس چې غږېده پیسې له دغه جې پورته وي دا په کوم کتاب کې دي ته نر یې که ښځه د نر او د ښځې په چیش کې فرق وسي دا ګوره دا چادري دا ولې نه پېژني خو دا د پردیو مزدوران دي د پردیو په لمسون باندې دا کارونه کوي د پردیو په 500 روپیو په خاطر باندې بې ادبي د ما پې دا پرتوګ ماچوي لکه دا چادري چې د عزت شی سوځي او دې پیسې له دغه جې راپورته کړې وي سپینې پونډې ښکاري دي نو چې دا رقم دا ګرځي نو پرتوګ دې ماچوي نو دا هم په دوی کې فرهنګ ده هیڅ وخت دا هیڅوک موږ نه منو دا چې دوی چادري سوځي دا هیڅ وخت موږ نه منو دا به 5 پیسې راوتلي دا 5 پیسې موږ بالکل قبول نه لرو مننه د ښځې د موږ نه څه غواړي د امارت نه د امارت اصلا امارت دوی قبول نه لري دا خو د پردیو لمسون ده د پردیو د سي دي د وایس د امارت لري سي د اسلام په ضد باندې دا کارونه کوي د مسلمانانو په ضد باندې دا کفار دا ښځې دا لمسۍ چې دا فحشا راسي منځته دا صرف همدغه دپاره دي دا اوس ما ورته چې دا غږېده چې ما ورته ته د پنډو ته دې وګوره ته د مسلمان لري ته د مدیر عطا او د همدې په خاطر سومه چې تا دا پنډۍ څه رقم دي دا اول دا زه سپین ږیری سړی یم اول د ما زړه درته کېږي شیطان له چات لري برق منفي او مثبت لاین سره یو جیکاو څه رقم کېږي دا ازنا چې پیدا کېږي دا فحشا چې پیدا کېږي همدغه خبرو نه پیدا کېږي له همدغسې کنلوڅو نه پیدا کېږي نور خو په اسلام کې دا شی نشته سلام علیکم دا غې کې چې امریکایانو هلته نیولې جګولې کله یې ویله چې موږ یې په غې کې ونیول امریکایانو خوند یې ورکاو که نه په اسلام کې شته بیادر جور هستی بخیر صحت خوب است فارسی میگه پشتو بیادر فارسی میگم خب من هیچ یک افغان نظر درباره ویدیو چیست ای خو کار خوبی نیست و چادری خو ایجاب است پرده کلی که ما شما سیاست راست خوب است و نفر باید چادری برده خوب است نه که به چادری بگرده چادری خوب است ما سیاست خو چې اوس هم کور راوځي چادري کوي ښه ماشاءالله اوس هم ایجاب کوي ولې که ځکه افغانان یو که نه افغانان یاستو الحمدلله شکر باسو اسلامي دولت راغلی اسلامي حکومت راغلی غرب یې نه خوښوي بالکل نه غرب یې نه خوښوي زه خو یې خوښوم زه ترې ناراضي یم صرف دغه مشکل لرم چې خدای پاک دغه روزګار کار ژوند زندګي جوړه شي الحمدلله خوشحالي ده نور هېڅ شی نه غواړم او زما سیاست اوس هم په ایجاب کې لورګانې مې قاري د قرآن دي الحمدلله تور ایجاب کوي وځي مثال خپل مدرسې ته ځي بېغمه راځي هغه هم دې باندې افتخار کوي عین مظاهره یې هم کړې دغه سړک ته هم راوتلي دي د مدرسې نه تور حجاب سره وایي موږ امارت قبلوو او موږ افتخار کوو مسلمانان یو باید شکر الحمدلله دا یې ښه کار نه ده ما سیاست چې کور نه وځي چې ډاکټر ته هم ځي 2 کسه ځي هېڅ یوه کس نه ده تللی هېڅ وخت یوازې نه ده تللی اوس هم هغه ښځو چې دا کار کوي هغه د داسې پیغام ده دا خو هېڅ سیاست نه ده دا خو یو خپله یو سیاست یې ته ډېر یو په کم سترګو یې کتلي دي دا خو زمونږ مور زمونږ خویندې ټول همدغه چادريګانې اوس کوي د دغه وطن خال د دغه افغانیت دغه هم رواج ده دغه هم کلتور ده دا خو یې ښه کار نه ده کړی دا خو یې ډېر بد کړي چې هر چا دا کار کړی خو دا د یو ناجایزو خلکو کارونه دي چې داسې یو کار کوي دا خو ولا که مسلمان دا کار وکړي دا یو 2 روپو دپاره نظر درباره ویدیو چیست برادر این کشور اسلامی است باید که حجاب مراعات شود و قسمی که میبینه دموکراسی است کشورهای غربی بسیار در کشورهای اسلامی فحشا و منکرات زیاد کرده بود به این خاطر حجاب خوب است که باید مردم افغانستان و مردم مسلمان حجاب کنند خیلی پس بعضی زنها که امروز داد میزنن فریاد میزنن که ما حجاب نمیکنیم یا از پاکستان آمده از عرب آمده بر اونا چه پیام داری پیام ما بر از ما میاد چیزی که اسلام و شریعت ما گفته به مو ترتیب باید حجاب کنیم اینه که ما بسیار میبینن زنان که به چی حالت میگردن کشور اسلامی کشور غربی نیست که به حالت میگردن و فریاد میزنن که ما حجاب نمیکنیم چرا نمیکنیم این برقه یا چادری در فرهنگ افغانی است؟ در فرهنگ افغانی بله است این یک فرهنگ اسلامی است برقه و چادری بله
این مردم از دیگه 20 سال نان کشورهای غربی را خورده دیگه به می چی عادت کردن. ببینید یه چادری میسوزانی چی پیام داری برای کسایی که چادری رو میسوزانن؟ پیام اول عرض ادب خدمت شما و بیننده های عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. نظر من درباره از که اینا چادری یا برقه را سوختاندن این است که بعضی از مردم میخواد که از نام دموکراسی استفاده کنه و نام اسلام بد کنه. این بعضی از مردم یا سازمان های از کشورهای خارج است که چلیده میره در افغانستان، میخوان که اسلام از بین ببره و اسلام هم مثلا ضعیف کنه در افغانستان. از او خاطر میخوان که شایعات آن پخش کنه و این رقم کارا را کنن. امیال دکتر جون، امیال یک فکر کو که ببین چادری میسوزه نه؟ خب ببین چادری میسوزه چی حس داری؟ والا واقعیت حس بسیار چی بگم تا جگرخونی یا حس یک خشنی ما داریم که مثلا این کار میکنن، چون که ما شکر مسلمان هستیم، همه ما شما باید با حجاب باشیم. یعنی او کسایی که میگن که ما حجاب نمیخوایم یا مثلا ما حجاب مراد نمیکنیم، او کسایی هستن که دموکراسی خوش دارن. اگه دموکراسی خوش دارن ما خو مسلمان هستیم، شکر برن کشورهای خارج، چرا در افغانستان زندگی میکنن، چرا در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنن، چرا تجارت میکنن، چرا نیوادی فجر میکنن. وقتی که مسلمان هستیم با نام مسلمان باید زندگی کنیم، باید حجاب رعایت کنیم، باید تمام فرهنگ‌های اسلامی را رعایت کنیم. اینطوری که ما از کشورهای غربی ما مثلا تقلید کنیم یا کپی کنیم در افغانستان بیایم ما گپ از اسلام هم بزنیم. تو کسایی هستن که گپ از اسلام میزنه اما در اصل هیچ اسلام در وجودشان وجود نداره. یعنی گپ از اسلام میزنه اما اینجا ببینی کار خراب مثلا نامشروع میکنه دیگه. واقعا آدم انسان مایوس کننده است دیگه که این رقم کارا و این رقم حالت ببینه. و مردم افغانستان یک پیام است، یک نظر ما دارم، تا که مردم ما شما جور نشیم دولت در زندگی جور نمیشه، تا 100 سال هم دولت جور نمیشه تا که ما خود شما جور نشیم. اگر من خودم جور باشم شما جور باشین و فرض مثال یک بنده دیگه جور باشه، هیچ وجود به مثلا دیگه نداریم که ما بگیم دولت جور میشه یا صلح میاد یا امنیت میاد دیگه میاد، کلش مربوط ما شما میشه. ما هستیم مثلا پشتون درباره مثلا تاجیک گپ میزنیم، تاجیک از درباره ازبک گپ میزنه، ازبک از درباره پشتون گپ میزنه. همین نفاق از بین ما شما که افغانستان جور نمیشه و بین ما شما یک مثلا ملت آرامی یک تعهد نمیاد، این می باعث میشه دیگه. هیچ کدام مثلا دلیل خاص و کدام چیز نداره، واقعیت است مایوس کننده داره، انسان جگرخون میشه. درباره ازی چی گفتنی داری؟ برقه یا چادری رو میسوزانن؟ نظر خاصی ندارم. یک نظر من حیث که افغان هستی؟ بله. من حیث که افغان چی گفتنی داری؟ کار خوبی نیست به نظر من. کار خوبی نیست؟ پس به اوی ده کسایی که کار میکنن چه پیام داری مادر جان؟ بهشان میگم که کار بد نکنن. نکنن؟ نه. چی گونه یک پیام داری امیال در پیشوی کامرا؟ پیشوی کامرا ایره میگم که باید این کار را نکنه، این خود از وطن خود ماست نه؟ این خود مثلا فکر که چی میگه بهشان نه چی بگویم؟ مادر جان امیال چادری میسوزنی؟ نه. چی حس داری که امیال چی حس داری؟ حس خوبی نیست دیگه. حس خوبی نیست؟ مایوس کننده است؟ تشکر. امی میسوزنی چی حس داری؟ امی یک کار بد است. با اسلام عزیز گفته که باید است که خانم های جوان حتی الامرأة کل عورتن، خانم های جوان و دخترای جوان کل جایش عورت است، حتی صدایشان اینا باید است که تمام جان خود بشن. این کسی که این چادری رو میسوزن این کار خوب نمیکنه، این کار خوب درست نیست و این برخلاف شریعت اسلامی، برخلاف آیات قرآن است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که شما بگوی پیغمبر علیه السلام بر خانمای و دخترای زنای مؤمنان که شما حجابتان داشته باشید. اون کسی که حجابه خلاف ایجاب است، این برخلاف اسلام گپ میزنه. اون نظر شخصی خودش است که که میگه ایجاب نباشه یا چطور نباشه چه کار نباشه، این کار درست نیست. ما طبق قوانین اسلام هستیم الحمدلله و المنه. باید است چیزی که اسلام عزیز حکم کرده ما طبق اسلام عزیز باید است که لباس بپوشیم و رفتار گفتار کردار ما همش باید است مطابق با اسلام عزیز باشد. ویدیو رو ببین؟ میبینم قربان. خب چی است در ویدیو؟ چادری رو میسازن. خب برای عاملین چه پیام داری؟
یار ما خو ریش ما سفید شد دمی 40 سال یا 45 ساله که در این ملک ما شما جنگ است یهود و نصارا از ما شما استفاده کرده حالا که نظام اسلامی شده یهود و نصارا ورخطا است به اون خاطر حالا یگان تخریبات خود میکنن راجع به اسلام در حالی که برای ما مسلمان ها دو رکعت نماز شکرانه فرض است مثل نماز 5 وقت واره اگر واقعا ما مسلمان هستیم ما چادری که هست چادری حجاب که هست ما مسلمان ها رسم رواج ماست به اون خاطر انگریز یهود و نصارا را خوش نداره ما میخواهیم که ما را دائم یا به میرایی که رفتن ما نمیریم ما انسانهای مومن هستیم ما مسلمان هستیم ما از یهود و نصارا نفرت داریم جوانای ما را به قتل رسانده مومنکای ما را به شهادت رسانده ما بسیار خاطره بد داریم از یا برعلاوه کار اول آخر از یا نیست این سازمان های یهود و نصارا است که به مقابل شما و جوانا ما را چی میکنه توهین تقدیم میکنه ما الحمدلله شکر میکشیم که حکومت اسلامی برقرار شده 2 رکعت نماز شکرانه باید هر مومن مسلمان بخونه با حجاب بگرده در دین اسلام مکمل حجاب خود برابر بسازه تشکر میال کی میسوزنه چه حس داری تو ما بسیار احساس بسیار نارامی میکنم ناراحت به خاطر از اینکه مادر جان ما هم چادری داشت همشیره ما هم چادری داشت حجابشان بود این رسم رواج اسلامیت ماست به اون خاطر ما بسیار احساساتی میشم و اگر ما کدام چیزی گفته باشم بخشش باشه تشکر